السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. د دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست. د جمعې شپه ده، تقریبا 11 بجې دي څه کم. نو راووتلو د باندې، موږ ولې څه تفریح به وکړو، مینهوال هم راځي. نو ګرځو شاوخوا په عینو مینه کې. تاسو هم راسره پاتې سئ، بلاګ تر پایه راسره وګورئ، انشاءالله خوندور به وي. راځئ نو د بلاګ په طرف. نن بیا د جمعې شپه ده، ټول خلک بس مینه راوتلي دي، ناست دي. سمه ده، بدخشان دروازه به په تاسې ته نږدې ووینم. نو ډېره ښایسته دروازه، دلته دا اوبه هم شته، خلک دلته د اوبو یخې هوا ته کښېني کله کله. بس نو دا اکثره تر سهاره پورې دلې ناست، د جمعې په شپه باندې دلې بانډار کوي په عینو مینه کې. نو بیخي اکثره خلک خو داسې په ډله ییز راځي، نو دلې کتغ هم کوي، دیګ هم کوي، ډوډۍ وخوري، بانډار وکړي، د هغه بعده بیا بېرته سهار ټیم کورو ته ځي. نو موږ هم نن راووتلو، موږ څه به د ورځې ګرمي، څه به د یخې هوا څه خوند هم واخلو، او ستاسو سره به هم یو بانډار وکړو. نو راځئ داسې مخ ته ځو، یو ځای به کښېنو چې داسې ښه سم ارام ځای. نو ګړی به موږ هم خوند واخلو. تقریبا اوس د شپې 11:30 یا 11 بجې شاوخوا دي. نو بیا هم په عینو مینه کې رش کش زیات دی، هر ځای بس خلک ناست دي بانډار کوي. راځئ نو ځو بلې خوا ته له خیره سره.
باغ عمومي فواره ده د باغ د ساحې دا مخامخ وطن لوبځای دی دا وطن لوبځای دی دلته بس خلک ورزش کوي هم ښایسته ځای دی دا هم د باغ ساحه ده عمومي فواره ده د باغ چې د شپې د یخې هوا څخه خوند واخلو نو یو ځای به کښېنو چای هم راسره شته ماښام یخه هوا د چای هم ښه خوند کوي چای به هم وخورو نو بس ته راسره اوسئ نو چې چیرې ځو چیرې کښېنو خلک خو ډېر راوتلي د جمعې شپه د ځینې خلک وختي راغلي کتغ متغ کوي د دې ډوډۍ خوري انډیوالان تر سهاره بانډار کوي او ځینې بیا ډوډۍ وخوري بیا دا وخت راځي تر سهاره پورې بیا د لې ناستې بانډار کوي سهار نو بیا ځي خپلو کورو ته دا مې ډېره ښایسته مسته فواره ده کښېنو کوښښ کوو چې دلته یو ځای کښېنو راغلو د دې اوبو بغل ته کښېناستو خدای دې وکړي ستاسې مو غږ صحیح واورئ ځکه د اوبو شور هم بیخي زیات دی دلته کښېناستو د اوبو د یخه هوا هم راپورته کېږي شاوخوا مېله هم ګرځي ښه خوند کوي موږ د چای وڅښو غړی به د یخې هوا څخه خوند واخلو تاسو د شاوخوا داسې منظره راته وکړئ موږ دې ورته نږدې ووینو تاسو یې د هلته ووینئ اوبه ماشاءالله ښه مستې روانې دي
ناست یو تر اوسه پورې د یخې هوا څخه مو ډېر خوند اخیستی دی دماغ مو فرش شو ډېر ښه خوند کوي هوا هم وار په وار یخېږي چې دا اوبو هم یخوالی جوړ کړی دی غږ یې ډېر دی له غږ څخه یو څه په عذاب یم نو نور ښه خوند کوي خدای دې وکړي چې دی دا زما غږ واورئ موږ خو تر اوسه ډېر خوند پرې اخیستی دی دا و د نن شپې یو لنډ ولاګ خدای دې وکړي چې دا د جمعې د شپې ولاګ مو خوښ شوی تر یو بل ولاګه پورې چې بیا ستاسو سره وینم نو هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان